که مو نوی واده کړی وي او یا هم د واده مو ډیر وخت تیر شوی وي او غواړئ ژوند مو خوشحاله وي، اړینه ده ځینې مسایل په غور سره پر مخ یوسئ او په ځینو مسایلو کې خپلې مېرمنې ته حق ورکړئ او ډیر احترام ورته ولرئ. که په اوس وخت کې خاوندان او مېرمنې د ارواپوهانو وروستي ټولنیز وړاندیزونه په خپل ژوند کې عملي کړي، نو یو خوشحاله واده او ژوند به ولري. د فکر زون یوټیوب چینل سارونکو السلام علیکم. هیله ده روغ او جوړ به یاستئ. زموږ یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو تر اخره واورئ. دلته درته هغه تکلارې در په ګوته کوم چې په مراعاتولو سره یې تاسې کولی شئ خوښ او له مینې ډک ژوند وکړئ. په دې تګلارو کې مېرمنې او خاوند دواړو ته لارښوونې شوي دي. لومړی، د کور په چارو کې مو د مېرمنې کار او خبرو ته د ارزښت په سترګه وګورئ. ډیر کله به مو اورېدلی وي چې یو شمېر کورنۍ ښځو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، خو پام مو وي چې په دې سره تېروتنه کوئ. ښایي ډیری وخت د مېرمنې کار سم وي او تاسې ته ګټه ورسوي، او ښایي په یو موضوع ځینې وخت د مېرمنې رایه او نظر درست وي. دویم، مېرمنه دې له واده وروسته د خپل خاوند په مخ کې په ښکلې څېره کې وګرځي. له واده وروسته ډیری نجونې داسې فکر کوي چې اوس اړتیا نشته موږ د ځان ښایست پسې وګرځو، خو دا د دوی لویه تېروتنه ده. د دوی دا کار دا زمینه برابروي چې خاوند یې له دې مخ واړوي. نو پکار ده چې یوه نجلۍ له واده وروسته د خپل خاوند په مخ کې همیشه په زینت او ښکلا سره وګرځي، څو د هغه نظر پر نورو باندې ونه لویږي او د هغې څخه په زړه کې یو ډول کرکه او بدوالی پیدا نشي. اسلام هم پر همدې خبرې حکم کړی. په ځانګړي ډول کله چې خاوند د سفر څخه راشي، نو مېرمنه یې باید ځان ښکلی کړي او د خاوند لپاره سینګار وکړي. دریم، خاوند هم باید د خپلې مېرمنې د خوښ ساتلو په خاطر ښکلی او پاک وګرځي. د پاکۍ او ښایست خبره یوازې مېرمنو ته نه ده منسوبه. خاوند هم باید دې ټکي ته پام وکړي او د خپلې مېرمنې زړه خوښ وساتي. څلورم، که مو مېرمنه د بې ګټې شیانو مینواله وي، نو په هنر سره یې پوهه کړه، نه په ډب. که مو اقتصادي وضعیت کمزوری وي او مېرمن مو ښه کالي او زر غواړي، نو ټول هغه اصول ورته وښایه کوم چې اسلام پرې امر کړی. هم به ژوند په مینه پر مخ لاړ شي او هم به مو مېرمنه خوشحاله وي. پنځم، له مېرمنې سره د پردي شي له لیدلو وروسته یې پوښتنه کول. که چېرته مو له خپلې مېرمنې سره داسې کوم څه ولیدل چې تاسې ورته نه وي اخیستي او یا هم مور او پلار دې ورته نه وي اخیستي، نو اړینه ده چې پوښتنه یې وکړي او په اړه یې باید پلټنه وشي څو معلومه شي له کوم ځایه یې کړل. که بې غوره پرېښودل شي، ښایي راتلونکي کې لویه ستونزه جوړه شي، ځکه د خپل سرای پیل له همدې ځایه کیږي. شپږم، نارینه ټول وخت کار ته نه ورکوي. که د ښځې خاوند ټول وخت کار ته وقف کړي او مېرمنې ته د خوږو خبرو د ورکړې وخت ور نه کړي، دا نو د دواړو ترمنځ ګډ ژوند لا خرابولی شي. اړینه ده له کار اخوا یو څه وخت د خپلې مېرمنې سره په خبرو اترو، خندا او خوښیو کې هم مصرف کړئ. اووم، که مو مېرمنه نیک صالحه وه، صفت یې وکړئ. ډیری وخت موږ د ځان کم نه ګڼلو په وخت کې د خپلې نیک صالحې مېرمنې صفت راته غیب ښکاري، خو دا فکر مو غلط دی. که چېرته مېرمن ښه او نیکه وي، نو کله ناکله باید د هغې تعریف هم وکړئ، تر څو هغه خوشحاله شي او له تا سره د ګډ ژوند په دوام نورې نیکۍ هم وکړي. اتم، د ماشومانو پر مخ مو مېرمنې ته بد رد مه وایئ. بد الفاظ کارول په هر وخت کې ناسم کار دی، که هر چاته وي. خو که داسې وخت راځي چې مېرمنې مو تېروتنه کړې وه، لومړی اړینه نه ده چې بد رد ورته ووایئ. خو که بیا هم ډېره غوسه درتله، بیا هم هېڅ نه ده پکار چې د ماشومانو پر وړاندې یې ورټئ. که دا کار وکړئ، نو ماشومان مو بېلارې کېږي. په دې کار سره مو د کور خوند او خوشحالي له منځه ځي او ماشومان مو پر خپلې مور باندې زړه پیدا کوي او بې باکي ورسره کوي. نهم، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره مینه ناکه چلن وکړئ. په ګډ ژوند کې مینه او خوښ اوسېدل اړین دي. نو که چیرې له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره مو په مینه او شفقت اوسېدل زده وي، نو ژوند به مو په ډیر باور او عزت پر مخ ځي. او که چیرې د وحشي زمري او پړانګ په ډول اوسېدل مو عادت وي، نو ژوند به مو سخت او نارامه وي.
لسم، د خپلې مېرمنې پر وړاندې مو د بلې هیڅ ښځې تعریف مه کوئ. که مو د خپلې خوږې مېرمنې پر وړاندې د پردۍ ښځې تعریف وکړ، نو ښایي د خپلې مېرمنې په زړه کې مو شک پیدا شي او دا شک بیا د دې لامل کیږي چې بې باوري رامنځته کړي او ګډ ژوند مو تریخ شي. نو اړینه ده چې د خپلې مېرمنې پر وړاندې د پردۍ ښځې تعریف هیڅ کله ونه کړئ. 11، له بد اخلاقو ښځو سره خپله مېرمن مه پرېږدئ چې اړیکه وساتي. په دري ژبه کې یو متل دی، وایي همرای ما بنشینی ما میشی و همرای دیگ بنشینی سیاه شي. نو که مېرمنه مو له ښو ښځو سره اړیکه ولري، ښه شیان زده کوي او که بد اخلاقه ږو سره یې اړیکه پیدا کړه، نو بیا ترې د ښو کارونو تمه مه کوه. نو خاوند ته پکار ده چې خپله ښځه د بد اخلاقو ښځو سره تعلق ته پرې نږدي. په ټوله کې ویلی شو چې ښه ښځه او مېړه چې ورته خویونه ولري، تر نورو به یې ګډ ژوند خوږ او اوږد وي او بریالی واده به ولري.